يمحق الله الربا ختموي کموي الله مال سود یعنی بے برکت کوي ويربي الصدقات او زیاتوي مال صدقه برکت پکې اچي الله والله الله پاک لا يحب نخوكوي كل كفار هر یو ناشکر او کافر اثیم او دارنګ بد عمل انسان گناهگار انسان ان الذين امنوا بشكا كسان چې ایمان راوړی دا وعملوا الصالحات او عمل کوي واقاموا الصلاه وقائمي منزل را واتوا الزكاه ورکوي زکات لهم اشتداد دوی د پارا اجرهم اجر دوی عند ربهم فنزدر خپل ولا خوف نبوي سيرى عليهم فدوي باندې ولا هم يحزنون او نبغم جنشي يا ايها الذين امنوا هكسانو چې ایمان مراوړی دا اتقوا الله ويرګي دا اللهنا وذروا او پرېږدئ ما هغه مال بقیا من الربا چې باقي پاتې وي د سودنا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنانی فإن لم تفعلوا پس کچری اونکړو تاسو دا کار یعنی سودم پرې نکړو نو فأذنوا خبر شي بحرب من الله پجنګ کولو د طرف د الله نه ورسوله او د رسول داغنا وإن تبتم کچری توبو استا تاسو د سودنا فلکم د استاسو د پارا رؤوس اموالکم رأس المال اصل مال استاسو لا تظلمون نبا ظلم کوي تاسو قرضدار باندې ولا تظلمون نبا ظلم کی پتاسو وإن كان کچری وی دا قرضدار ذو عسرة نارنگ تنگ سواری فنظرة مهلت ورکی حغتا الى میسرا ترمالداری پوری وان تصدقوا او دا چه خیرات پریگ دیانی خیرات او صدقه که دا مال دا پارا خیر ندیر وردا لکم ساسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئے واتقوا ویریگئے یوما دا ورزنا ترجعونا سپا واپس کولی بشی تاسو تا فی باغی کی لاللہ اللہ تا یعنی تاسو اللہ تا واپس کی گئے ثم توفى بابا پرور کړي كل نفس هر یو نفس تا ما بدل دا کسبت کړي وي وهم لا یظلمون او په دوی باندې ظلم نشي کېدای